زه عرفان وزیر د تاج محل په خپل هوش او حواس دا لوړه او سوګند کوم چې زه به د تحریک د غړي په حیثیت د پښتون ژغورنې غورځنګ د آئین مکمله پابندي کوم او د غورځنګ د منصوري اهدافو د حاصلولو لپاره په بشپړه کار کوم. زه به د ملي شهیدانو د ارمانونو او قومي اهدافو لپاره د پوره کولو لپاره د حق په دې لاره کې د هیڅ رنګه قرباني څخه سرغړونه نه کوم. تاسو او لوی خدای جل جلاله زما د دې سوګند ګواه